أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله مولانا العظيم. سورة یوسف دا مکی سورت تا مکہ معظمہ کې دا د هجرت نه مخکې نازل شوه ده. ترتیب مصحفي په اعتبار سره چې کوم د قرآن ترتیب ده 12 نمبر سورت ته، او د ترتیب نزولی په اعتبار سره چې کوم د قرآن د نازلېدلو ترتیب و دا 53 نمبر سورت ته. د دغه سورت غټ یو خصوصیت دا ده چې قرآن کې د ډېرې انبیاء کرامو تذکیرې رغلي دي. په مختلفو صورتونو کې سپیرې کې رغلي دي. لکه د موسی علیه السلام واقعه وکړه، اوله سپیرې کې هم تذکره شته ده، دارنګې دویمه دریمه تقریبا په اکثرې سپیرې کې د دې صورتونو کې تذکره شته ده. د یوسف علیه السلام واقعه چې دو او د د ورونو واقعه دو دا په دغه صورت نه علاوه بل صورت کې دا واقعیا دا نشته ده. ټوله واقعیا الله جل جلاله په دغه صورت کې بیان کړی دی. شان نزول دی داو یهود چون کې دیته د تورات یو انداز رسې علم وو، اگر چې هیر پیر یې پکې کړیو، تخریفات یې پکې کړیو، خو معلومات یې لرل. په دغه مشرکینو به نبی علیه السلام تنګاو. کله د اصحاب کهف پوښتنه نه وکړي، دا نه وکړي، دا نه وکړي. کبه دالي ته اویل بیا پیغمبر دا کنه ده چې بیا وی ته اویل بیا ونه دوی من نه بیا غي من. درنګ دی یوسف علیه السلام متعلق د يهود او مشرکین مکه ته ویل چې دا پښتنه ونه کوي چې یعقوب علیه السلام سره د خپل اولاد د شام نه مصر ته دا ویل منتقل شو. دا په شام کې آبادو، کنعان کې. نو دا چې دا مصر ته دا څرنګه لوړو. اوس د دغه خبرې د پیغمبر نه علاوه چاته علم دا نشته ده. کله دې جواب دې کو پیغمبر دا کني بنه ده وضاحت په وشي. علیه السلام چې روغل نبی علیه السلام ته او علیه السلام ته چې کله مو ته الله خبر پرو کی زبې کخيري دې دغه تاسو جواب دې کو. مکمل دغه صورت الله جل جلاله ار نازل کو او په دې کې د یعقوب علیه السلام چې دا د شام نه مصر ته څرنګه لوړو، درنګ د یوسف علیه السلام تذکره او د هغې د ورونو چې په کوم انداز باندې هغې څه سره کړي نو د دغې بیان ده پکې. نو دا انشاءالله ورسته رفتنه د آیت مطابق د رکوع مطابق د مکمل واقعه په هغې سره ذکر کوو، چونکې واقعه ستره ده نو که زه ذکر کوو وخت په ډېر لګېږي. نو د رکوع مطابق چې کوم ځای ته موږ کوم آیتونو کې تفسیر کوو او تشریح کوو د ای مطابق په خیر زه دغه واقعیا په انداز سره ذکر کوم. الف لام را. الله اعلم بمرادی بذلک. دغه ته حروف مقطعات وی شي. دا د الله پاک او د نبی علیه السلام په میانس کې دراز خبرې دي. د دې نه علاوه چاته د دې علم نشته چې دغه حروف سمانا دي. اگر چې زنا علماي چې نه الله ته هم پاته نشته ده، پیغمبر علیه السلام ته پاته نشته ده، الله نه علاوه چاته علم نشته ده. ولیکن کوم علما چې نه نبی علیه السلام ته دغه پاته وا، خو البته د الله او د پیغمبر علیه السلام میانس کې سر بین الله و رسوله، د الله او د پیغمبر میانس کې د راز خبرې دي. نبی علیه السلام ته حکم شو چې دغه تشریح او وضاحت چاته مکوا. او ځکه د علیه السلام ته علم چې د قرآن الله پاک په پیغمبر علیه السلام ار نازل کړه. د پیغمبر علیه السلام سره دا خبرې شوې دي
نو متکلم چې د مخاطب سره خبرې کوي خو هغه خبرې ته کوي چې مخاطب یې پیږي خو کنه. بیا چې پیغمبر اسلام په دې پیدن الله پاک یې دی ویلې ذکر یې الله ته ویلي کوي نو بس عام معنا مونږ چې الله اعلم بمرادی بذلک د دې په معنا مراد باندې الله جل جلاله ښه خبر ده. وزنه علما فرمایي چې ځواني معنا کې دی چې دا معنا وي دغه حروف مقطعات معنی هغه علما کړی دي یقین سره څوک نه چې دا معنا دو لکه د تلک آیات الكتاب معنا مثلا چې دا آیتونه د کتاب المبین واضح دي دې معنا دغه دو. اوس د الف لام را معنا څه دو علما چې دا معنا دو خو په یقین سره چې دی چې دا معنا وي. الف معنا اعلی لوی بلند او لام معنا لوامع پړ کیدون کی را معنا رشد نو سمنا اعلی پړ کیدون کی د ارشد ذریعہ تلک آیات الكتاب المبین دا غیتونه د کتاب المبین بیانون کی دي. تلک آیات الكتاب المبین دا غیتونه د کتاب دی المبین چې بیانون کدا یا واضح دا نو مبین بیانون کدا یعنی بین الحلال والحرام بیانون کده حلال او د حرام دا بیانون کده حق او د باطل لا. انا انزلنا قرانا عربيا لعلكم تعقلون بشک سره موږ نازل کړه دغه کتاب قران عربيا په عربي زبان کې لعلكم تعقلون دې پرېتو سور باندې پوي شوي ځکه چې نازل شو د په عربو کې نو الله پاک په عربي زبان کې هم ته نازل کو. نحن نقص عليك احسن القصص موږ بیان علیک په تو باندې احسن القصص بهترین دې کیسو بما اوحینا په سبب دې هغه اوحینا الیک چې موږ وحی کوو الیک تو طرف ته هاذا القرآن دا قرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين اگر کتوی من قبل مخکې د نزول د کتاب نه د نزول د قرآن نه لمن الغافلين خمخد انا خبر یونا دنه خبر یو دغه کیسه نه اوس نبی علیہ السلام ته چې کله الله پاک دغه صورت نه ورنزل کړه دی یوسف علیہ السلام د کیسې د غیرونو ته پته و نو ته پته نو د دینه بعد چې علیہ السلام ته پته ولګیدله دا معنا چې انک نبی حق ته د الله رښتونه او حق پیغمبري کایزونه د خبره کوله خو ته جوړ کړی بده ونعوذ بالله یا بده مخکې د سیوا ویلی و نه چې ته پته نه وي ته ودې هم ویل چې کله مت الله په خبر ورکی به ته بیانو. او سوره کاف متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام می ته ویل ان شاء الله نه ارشل وی ثبوت به ته بیانو به چې صاحب کاف سو کو نبی رسول ته وی شي ایشو ثبوت به ته بیانو الله پاک امتحان ور باندې ان شاء الله دې نه ارشل نو ثبوت کسان روغل وی چې هغه اصحاب کاف ولا خبره څنګه و علی السلام چې یا متعلق دي دینه ثبوت بل رزوشه ته چې بس شیطان دې پریا شي نعوذ بالله جبرئیل ته به شیطان وی چې هغه اوس نه ترسي چې بس دشمنی دې سره شروع کړله اسه به خبرې کولې دا خو د نور د زور نه خبرې ته کولې نه هغه نه پاس چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه ټینشن او تکلیف تیر کو چې چا سویل مکمل سوره کهف ارنازل سوره اصحاب کهف سوکو څرنګه ذوالقرنین واقعام پکې ذکر شو 15 او 16 سپیری کې تخیری ارونه ده ان شاء الله. یا الله وی چې ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله چې دا واچار چې کای دا سما زبو دا سه کوم البته ان شاء الله سره چې الله خوشي به دا سه خیری کوم به الله وجود ور کوي. احسن القصص بما وحي وان كنت من قبل من الغافلين اذ قال يوسف لابي باغ وقت ویل یوسف علیہ الصلوۃ والسلام لابي خپل پلورتا یا ابت چې اے بابا جانا اے پلورالمو انی رأیت 11 کوكبا بشک سره زوینه په خوب کې 11 کوكبا یول استوري والشمس والقمر او د میر سترګ او شپږمای رأیتهم زوینه دوی لرا لی ساجدین چې متسجدی کون کې دي یوسف علیہ السلام یول استوري میر سترګه شپږمای دا په سجدي وي ته پروت دي. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام باندې دای په زمانه کې ډېر ګرونو دوی شزې وي بنیامین او یوسف علیہ السلام دا د ایوینو دا وفات شو بیا د ایبل نه چې کومو دا وفات شوی و هغه نه یول زمانو نو د یهودا د وغیرہ وغیرہ عام مشرون هم خو چون کې یوسف علیہ السلام کې دغه پیغمبري صفات د اول نه موجود وو په یعقوب علیہ السلام باندې انتهایی ګرونو ورونه ته خوان نه ور کوم چې د پلور دمره توجه مشته نور کوي ار ټیم مزون سره دای په ساين کې شنولای دا چې نه مخې نه وغړو د یوسف علیہ السلام د خوب هم بیان کوم نو یعقوب علیہ السلام ته پته ولګیدل چې دغه بچی ته مې الله پاک پیغمبري ور کوي
نو نور هم مینه سره زیاته شوله او چون کې د سره د ورونو رویه دا یعقوب علیه السلام ته معلومه وه چې د ورونو په ښه نظر کسي نه دې وجې نه ورته چې بچیا دا خوب دې سره خاموش کا دا چاته بیان نه کې که ورونو ته د بیان که داسې نه چې څه چال وال دې ته جوړ نه کړي هر نصیحت ته دې نه کړي نو ده ته دا اندازه ولګېدله به هر حال چون کې اوس تفصیل پکې زیات ته جمعې ریز دو بیان هم شو ملګري وخت نه نسته دي نو انشاءالله د نورې خبرې به آینده درس کې کوو واخر دعوانا ان الحمد لله